بل ضروري خبره یو دا ده کنه چې دلته دغه والا راغلی دا زراعت والا اګریکلچر والا نو اغي ماته وی چې د دې خلکو ته لکه د پوهې د پاره دا ورکه چې خلک په دې باندې پوه شي زبا د مرګرو ته وایم دا غي ک ویډیو وک تصویرو هغه تاسو د پاره ورم کی چې تاسو هغه بوټي او پیژنې په الو کې ابل ورځ په دو ماشومانو روانه وي بس هغه تخم په هغه بوټي کې دونه پلې دي او زمونږ د علاقو ته ډیر زیات ته او زیړ ګل کینو هغه زراعت ولوي هغه ماته باقاعده کم چې زخریله سيزونه دي دا زخریله ماته باقاعده هغه فارمولو او دغه نمونه واغستل چې په دې د دې د بیچ چې کم دي نو دا دومره زخریله دي دا د مرغو د پارم ټیک نه دی دا د انسانانو د پارم ټیک نه دی دا نور زناورو د پارم ټیک نه دی نو دا قسمه بوټي چې کم دی وي د دینه د خپل ماشومانم او ساته او تاسو نو موږ کوشش کوو چې دا بوټي زموږ د علاقو نه ختم شي نو دا غي زیړ ګل له او په زموږ په دې علاقو کې دلته ډیر زیات استعمالي دي او دونه وګدوګد پلي کوي نو اکثر ماشومان ورشي بس دا هغه پلي رو شو کوي غويږي نه دا بیج دي بس انر سبا چون کې د نور پرز دا بیج او دا یو قسمه بل قسمه بیج دا ماشومان خوري نو غويږي نه دا بیج دي نو ابل ورس په قاسمي کې دوه ماشومانو هغه خوړلې دي نو هغه یو خو چې دا هغه وفات شوی او هغه بل سیریس په هسپتال کې وی اوس پته لګی نه چې هغه وفات شوی ک الله دې صحت ورکړي ک ژوندۍ او وی په الو کې بل ورځ یو دوه ماشومانو دغه خوړلیو نو هغه نم یو ماشوم چې هغه وفات شوی بل په هسپتال کې نو ډیر خطرناک او زخریله سیز دی یو خو ارسیس خوړل نه دی په کار غوري خام مونږه ګورو نه بس چې سمخ لراشي هغه خورو نو هغه زراعت والا اګریکلچر وی چې والوي چې تاسو خلکو ته د آگاهی ورکې د دې په باره کې او ماته هغه تصویران وغیره را لګلیم دي نو هغه وی چې دا تصویران وسره تاسو ولګوي دا تاسو ورکې په جمعو کې تاسو د خپل خلکو ته وایي چې دې ته پته ولګي چې دا خپل ماشومان ته دا بوټي وخی په خپل موینه چې تاسو ساروي مونږ خوري او دا انسانان استعمال نه کی نو ځکه چې د دې ډیر زیات نقصان دی او مکمل زخریله دی وي ماشومان خو یې مړ کړو وی وجل نو تاسو هم داسې قسمه سيزونه مې استعمالوي صحیح ده کنه